سلامونه ملګرو، امید دی چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د خپلې وعدې مطابق زه بیا نن یو ډیر مهم درس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. البته دا د فرانسوي ژبې درس نه دی، دا د هغه مشکلاتو باندې یو ویډیو ده چې کوم زموږ وطنوال ورسره دلته مخ دي او ډیر ضروري یو شی دی، ډیر یو مهم کار دی چې باید هر یو افغان دلته یې اوسیږي باید هغه دغه سی وی جوړه کړي او دغه مشکل باید حل کړي، ځکه چې دا یو لوی یو غټ ضرورت دی. که ته هر ځای ته وظیفې ته یا کار دپاره ځې او غوښتنه کوې دمان کوې نو باید تاسو سره سی وي او بل لارې چې اکثر افغانان په دې پوهېږي نه، نو دا ډېر یو مهم شی دی، باید تاسو ټول یې جوړ کړئ او تاسو ټول یې ولرئ، که چا تحصیل کړی یا چا تحصیل تعلیم کړی چا نه یې کړی، دلته هر چا نه چې هر وظیفې ته ځئ تاسو نه هم دا غواړي. نو نننۍ زما چې کوم ویډیو د هغه په سی وي باندې ده، څنګه چې تاسو پوه شوي ډېرو هلکانو کیدای شي جوړه کړي، ډېرو ته معلومات نه وي، که چا څوک پرې نه پوهېږي هغه سره دا ویډیو شریکه کړئ، تاسو ورسره کومک کوئ سی وي ورته جوړه کړئ. هر ځای کې سی وي ته ډېره زیاته په کار راځي، تاسو هر ځای ته ځئ، هرې وظیفې دپاره هر ادارې ته ځئ، هر ځای کې چې کار ته تاسو ګمان کوئ تاسو باید تاسو سره سی وي. ښه، نننۍ زموږ درس سی وي څه ته وایي، سی وي ته کوم معلومات پکار دي او دا ولې ضروري ده او دا څنګه جوړیږي، نو زه به په دې نن خبرې کوم. نو ملګرو په دې سر کې زه تاسو نه دا غوښتنه لرم چې دغه ویډیو ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټولو افغانانو وطنوالو مشکلات حل شي او څه نه څه د حل لارې ورته پیدا شي او هغه پوه شي په اهمیت. زما دغه ویډیوګانو ډېر مهم یو هدف دا هم دی چې باید افغانان په دغه مهم شیانو پوه شي، وطنوال دغه مهم شیان دي، یعنی باید دا پوه شي او دوی دا جوړ کړي او زده کړي، ځکه دا یو غټ لامل دی چې مثال یو افغانی لاړ شي او دفتر ته ورشي یا حتی که یو هوټل ته ځي ته کار دپاره، هوټل والا ورته خپله سی وي ماته را، نو دی بیرته کور ته راشي یا چاته ووایي یا چاته نه ووایي چې دا سی وي څه ته وایي، څنګه جوړیږي، څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، نو هغه بیا دی منتظر اوسي هغه نه نمبر واخلي. ولې سی وي که ته ورکړي نو ستا سی وي هغو سره یا کې ستا هغه چې کوم تا مثال کم کارونه کړي، کم تجربه ذکر شوې ده، ستا کم هغه حالات د ژوند هغه څه چې تا د مهم شي هغه ذکر کړي دي، نو هغه به پوه شي، هغه دا درکړي، تاسو به حتی زنګ هم وهلی شي. ولې که ته ډېر تکړه یې استاد یې پوهېږي، نو که ته یو ځای ته لاړ شي یو هوټل ته لاړ شي هغه تا نه هغه ستا نمبر اخلي، ستا تکړهوالی تا څومره کارونه کړي، کوم ځای کې کړي، ستا سره کوم سکلز دي، نو هغه خو هغوی ته نه معلومیږي، نو ځکه هغه تا ته بیا زنګ هم نه وایي. دغه غټ یو لامل دی چې موږ دلته کارونه نشته یا مشکلات سره مخ یو. خو راځئ درس ته. ښه، نو سی وي څه ته وایي، څنګه جوړیږي، صحیح دی. سی وي چې کوم دی دا د دوو لغاتو هغه مختصر فارم دی، یعنی شکل دی، سی او وی، صحیح دی. نو اول کرکولم ورته منګه کرکولم ورته په انګلیسي کې وایي، کرکولم ویتای اولنی مالته سپیلنګ لیکلی دی، صحیح دی، کرکولم ویتای، صحیح دی. نو دا هغه یا موږ فرانسوي کې کرکولم هم ورته ویلی شو، یا دا خو په انګلیسي لفظ دی، اصل کې دا هم مثال انګلیسي لفظ هم نه دی، دغه کرکولم ویتای چې کوم دی دا د لاتیني ژبې نه اخیستلی شوی دی او دې معنی د کورس اف لایف، یعنی ستا د هغه د ژوند دوران، هغه دوران نه، دوران چې موږ یو دوران وایي ما داسې دوران تېر کړی، یعنی داسې دوران چې تا د ژوند کې تر اوسه پورې ستا د هغه د ژوند سمري خلاصه تا څه کړي په اکیډمي علمي لحاظ، څه په عملي لحاظ تا څه کړي، هغه کارونه، یعنی عملي لحاظ په علمي لحاظ اکیډمیک لایف چې کوم ورته وایي تا څه کارونه کړي، یا پروفیشنل لایف یعنی تا څه کارونه کړي، ته کوم سکل لرې، په څومره ژبو پوهېږي، صحیح دی. نو اصل کې سی وي کې دا راوړلی. بیا په فرانسوي کې دغه غیزیومې لفظ به تاسو اورېدلی، نو غیزیومې چې کوم دی ورته په فرانسوي لفظ دی ورته ویلی کېږي، صحیح دی. دا دواړه مې دغلته لیکلي ستاسو معلوماتو دپاره، او د دواړو معنا دا ده، غیزیومې د انګلیش ریزیوم نه اخیستلی شوی دی، ریزیوم نه غیزیومې مغه ته بیرته هغه ژوند هغه دغه خپله خلاصه راوړې او په یو ورقه کې لیکې، یعنی هغه خلاصه چې تا عملي ډګر کې څه کړي دي، یعنی عملي کوم کارونه دي کړي، ستا څومره ژبې زده دي، تا کوم ځای کې کارونه کړي، څومره تجربه دې ده، او علمي ډګر کې یا مثال تا څومره تحصیل کړی، څومره درس دې ویلی، څه شی دې کړي نه دي کړي، نو دا دغه سی وي هغه تعارف تاسو ته، صحیح دی. نو مخکې ځو. ښه، سی وي څه ته وایي، خو ما تاسو ته تشریح کړه چې سی وي معنا دا ده چې دې کې موږ د خپل ژوند
یعنی خپل ځان شخصیت خپل اړه هغې په باره کې موږ هغه مهم شی نه لیکو په یو ورق کې راوړو یعنی هغې کې موږ لیکو ما څومره تحصیل کړی دی ما څومره کار کړی څومره مې تجربه ده کومو ژبو باندې پوهېږم نور اضافي کوم سکل لرم دا خلاصه په یو ورقه لیکو نو یو ځای ته چې هر کله تاسو وظیفې ته ځئ وظیفه کوئ نو دا موږ هلته ورکوو هغو ته هغه بیا ستاسو په اړه هغه معلومات اخلي بیا تاسو سپې زنګ وایي یو منیجر یو مسؤل د یو ادارې هغه بیا دا فیصله کوي چې دغه کس کې دومره وړتیا ده آیا دا زما د دې ارګنایزیشن دپاره سودمن ثابتېدلی شي آیا زما چې د کوم د ارګنایزیشن چې کوم دی د دې وړتیا پوره کولی شي آیا دا د دې وړ دی چې مثال دغه زما کار مخکې وسیسي نو دې ته سی وي وایي او دا ولې ضروري ده دا ډېره ضروري ده ځکه ضروري ده چې مثال که ته یو ځای ته ځې چاته خپل تشریحات که څوک ورکوي بیا په خوله خاص کر ویل یو شی ویل دومره سودمند دومره اثر نه لري بل لاره چې خلکو سره هم دومره وخت نشته چې هر یو کس لاړ شي یو چا مخکې د یو مسؤل یا یو منیجر یو چا مخکې کیني او هغه خپل تشریحات ورکړي صحیح ده هغه بیا وروسته ورکوي خو ولې دا هغه شی نه دي چې تا عملي ډګر کې څه کړي مختصر تی په یو ورق کې راغونډ کی او هغه مخې ته کیږي هغه بیا هغې نه پس فیصله کولی شي بیا دا تقسیمولی شي دا هغه دا درکولی شي هغه مسؤله منیجر شاید هغه کس وړتیا لري دغه زما ارګنایزیشن کې زما دفتر کې یا زما هر څه چې دي باتیمه کې یا دا کار کولی شي یا د سره واقعي هغه سکل شته چې کوم ماته په کار دي صحیح ده نو دا ټول د کې لیکل ځکه دا ډېر ضروري ده صحیح ده او دغه یو لکه ما اکثرا خپله شخصا دلته ولیده چې دلته مثال ډېر زه چې افغانان پیژنم ما وایي زه پلانکي ځای ته ورغلم خپل موبایل نمبر مې ورکو کار دپاره البته هغو به هلته سی وي غوښتنه کړي چې ته د خپله سی وي راوړه یا غیزیمې راوړه خو ولې دی به یا پوه شوی یا به نه پوهېږي یا که پوه شوی به مي دا به څنګه جوړېږي څه ته وایي نو دوی داسې خبره تېره کړي او هغې بیا وجه دا جوړه شي دوی ته کار څوک نه ورکوي صحیح ده نو دا سی وي څه ته وایي او دا ولې ضروري و او بله مهمه دا ده چې نننۍ ویډیو کې به زه وایم چې سی وي څنګه جوړېږي صحیح ده زه به تاسو ته نن عملا ښیم چې سی وي څنګه جوړېږي او دې ته کوم معلومات پکار دي چې دې کې تاسو کوم معلومات واچوئ صحیح ده هغه کوم ستاسو سکلز چې کوم تاسو سره کوم څومره تاسو کارونه کړي کوم معلومات دقیقه تاسو دې کې واچوئ او بل تل همیشه هغه رښتینی معلومات داسې نه اکثرا خاص کر په وطن کې په سی ویګانو کې اکثرا خلکو بس ځان سره ډېر اضافي معلومات لیکلي وي اضافي چې ما دا کار کړی دا کړی ولې عملا که هغوی نه غوښتنه شوې وه چې غوښتنه چا به کوله چې ته دغه د دې ثبوت یا سرټیفیکیټ راوړه یا ایکسپیرینس لیټر راوړه هغه د ستا چې کوم تجربې خط دی چې تا مثلا چې ما ته لیکل راوړه چې واقعي تا دلته کار کړی نو بیا به هغه شی نه و هغوی به دا نه شو ورکولی نو دې د وجې بیا ستاسو په هغه کار ستاسو په هغه هر څه باندې یو سوالیه نشان جوړېږي شک و شبهات پیدا کېږي نو تاسو به همیشه دې کې دقیق صحیح او رښتینی معلومات ورکوئ صحیح ده تر څو تاسو ته څوک وظیفه درکړي او کار درکړي صحیح ده او دا ډېر اولنی او مهم او غټ شرط دی سی وي چېرته څنګه لاړ شئ اول پوښتنه تاسو نه سی وي کوي چې سی وي راکړه صحیح ده ښه بل لارې ملګرو بیا دې منځ کې دا یادونه کوم زه اوس وروسته ما دغه کوم دا عملا تاسو له ویډیو دغه ښیم چې سی وي څنګه جوړېږي دغه ویډیوګانې چې کوم دي دا زما د فیسبوک صفحه او دغه زما یوټیوب چینل دی دا به همیشه نه دې ځای نه خپرېږي او تاسو ټول نه دا غوښتنه دا هیله کېږي چې دغه ټول خپلو وطنوالو سره شریک کړئ تر څو ټول دې فایده واخلي او بله ډېره ضروري خبره تاسو چې هر مشکل هر پیشنهاد لرئ هر وړاندیز لرئ نو هغه تاسو ماته د یوټیوب چینل چې کوم کمنټ سیکشن دی کمنټ برخه کې تاسو ماته کمنټ پرېښودلی شئ په آینده کې به زه بس تاسو په مغه مشکل مغه خاص مشکل باندې زه تاسو ته ویډیو جوړوم زه به تاسو ته تشریح کوم تر څو تاسو صحیح پوه شئ او خپل کارونه مخکې ووسئ نو مننه ملګرو راځئ چې اوس سی وي څنګه جوړېږي دا درس مخکې ووسو مننه راځئ ښه ملګرو ما په ورډ پروګرام کې یو تایر یو سی وي یو فارمیټ جوړ کړی ستاسو د اسانتیا لپاره چې تاسو هغه وګورئ سی وي څنګه جوړېږي اول که تاسو خپله نشئ جوړولی که څوک احیانا خپله نشي جوړولی هغه دومره سکل نه لري چې په کمپیوټر تاسو که څومره ملګري هغه ته تاسو غوښتنه وکئ او بل دا دی تاسو بیرون هم په چا باندې جوړولی شئ چاته ویلی شئ او هر چا چې دغه ما چې کوم فارمیټ جوړ کړی که دا چا په کار یم تاسو له ما یوټیوب چینل کې په کمنټ سیکشن کې خپل ایمیل پرېږدئ زه به تاسو له درولېږم صحیح دی تاسو به دې کې خپل معلومات ایډ کولی شئ او دا پرنټ ورکولی شئ دا بیا هر چا ته وړلی شي ښه اول د ټول نه مهم سی وي چې تاسو ګله جوړوئ دا باید په یو صفحه کې راشي صحیح دی یو صفحه کې تاسو راولئ بل ته ما عکس ورکړی که تاسو ګورئ دغه زما عکس دی نو تاسو عکس ورکئ عکس ښه دی یو ښه امپریشن غورځوي او ستاسو د شخصیت او ستاسو دغه په باره کې
تاسو عکس هم ورکولی شئ. که تاسو غواړئ چې عکس ورکړئ نو دغه ځای کې تاسو عکس ورکولی شئ. د کرسر سره ګورئ زه به هغه ځوړم د عکس. صحیح دی. هغې نه بعد پښې نوم پښې نوم صحیح دی. تاسو به دلته دا چې کوم ځای کې ما پښې نوم او نوم لیکلی دلته به تاسو خپل اول پښې نوم ولیکئ بیا به نوم ولیکئ. صحیح دی. بیا به هغې نه لاندې چې کوم دی آژ ولیکئ تاسو کلاژ تو تاسو څومره عمر دی آژ هغه به خپله دلته ولیکئ. صحیح دی. خپل عمر به دلته ولیکئ 32 کاله یې 13 کاله یې 25 کاله یې 20 کاله یې هر څومره چې تاسو څومره یې. بیا ستاسو دی ناسیونالټي. صحیح دی. ستاسو نشنالټي ستاسو قومیت. دلته که تاسو سره چیرته مثال یو کلن اسناد او یا تاسو سره 10 کلنې دواړو حالاتو کې تاسو نشنالټي چې کوم د فلحال ترڅو تاسو ته سټیزنشپ نه یې اخیستی نو تاسو افغان لیکلی شئ. صحیح تاسو افغان لیکئ. صحیح دی. هر کله چې تاسو دلته د ملک د هر ملک کې تاسو سټیزنشپ واخلئ نو بیا تاسو به دلته هغه هم لیکلی شي. صحیح دی. نشنالټي تاسو کې لیکلی شي. هغې نه بعد بیا ستاسو خپل ایمیل هر څه چې نومي کوشش وکړئ ایمیل کې زما تاسو ته زه په دې یو ویډیو بیا جوړوم چې ایمیل څنګه جوړیږي. کوشش وکړئ تاسو په پښې نوم او نوم باندې دلته ایمیل یو آی ډي ولرئ ایمیل آی ډي ولرئ او دا ډېره ضروري ده ډېر زیاته په کار راځي. هر اداره کې ستاسو ایمیل ستاسو رندیوګانې هر څه په دې باندې کېږي. ستاسو اسناد لیږل رالیږل هر څه چې په ایمیل له طریقه کېږي. تاسو له جواب هم بعض ادارات په ایمیل باندې درکوي. نو دې لپاره تاسو یو ایمیل ولرئ او کوشش وکړئ هغه په خپل مکمل نوم باندې ولرئ. ډېره به ښه راشي. صحیح دی. ایمیل به خپل ورکئ. هغې نه بعد خپل موبایل نمبر ورکئ او بیا خپل ادرس تاسو چې کوم ځای کې اوسېږئ خپل مثال 12 سړک ژینژوغیس مثال او هغه پوسټ کوډ ورکئ او کوم منطقه کې تاسو هغه تاسو دلته لیکلی شي. صحیح دی. نو دا خو اولنۍ هغه ستاسو په اولنۍ برخه کې ستاسو معلومات شو. صحیح دی. ستاسو عکس ستاسو اول نوم ستاسو آخري نوم تخلص ستاسو عمر ستاسو قومیت نشنالټي ستاسو ایمیل ستاسو موبایل نمبر او ستاسو ادرس. ښه بیا دویم برخه کې چې کوم دی تاسو بیا ایتودیان مثال که تاسو کوم فارماسیون کړی. صحیح دی. یعنې څه مو ویلي فارماسیون یعنې که تاسو پوهنتون ته تللي مکتب ته تللي هر څه تاسو کړي. اوس دلته دوه خبرې دي. صحیح دی. که چېرته موږ سره دا زما ویډیو هغه کسان ګوري چې کوم پوهنتون ته تللي تاسو پوهنتون ولیکئ. که څوک مکتب ته تللي مکتب ولیکئ. اوس که یو بعضې خلک چې هغه نه مکتب ته تللي پوهنتون ته تللي هغه به څه کوي هغه به دلته چې تاسو کوم فارماسیون هم کړی هر څه مو ویلي یو ټریننګ هم کړی او هغو تاسو سره یو سرټیفیکیټ دلته هر څه هم کړي هغه تاسو دلته ولیکئ. صحیح دی. ضروري نه چې دلته به تاسو حتما صرف او صرف مکتب او پوهنتون لیکئ. نه تاسو هر څه فارماسیون کړی هغه تاسو دلته منشن کولی شئ په دې دویمه حصه کې. صحیح دی. دې منطقه کې دې ځای کې. صحیح دی. هغه تاسو دلته لیکلی شئ. صحیح دی. نو تاسو چې د هر څه اسناد لرئ د مخکې درته مو چې تاسو به تل رښتیني اوسېږئ صحیح معلومات ورکوئ دقیق معلومات ورکوئ. صحیح ده. نو تاسو دلته بیا هغه فارماسیون هغه ورکولی شي. صحیح دی. لکه د هغې به څه کوئ ګوره لکه ما لیکلی 2018 نه واله 2019 مثال مې ورکړی دی. صحیح دی. دغلته به تاسو هغه کال ورکئ. صحیح دی. بیا ایکول دی مثال تاسو کوم مکتب کې درس ویلی دی هر ځای کې دغه فارماسیون هم کړی دی. بیا پی ای ستاسو خپل هغه کوم ملک هم کړی دی امکان دی ولري تاسو وطن کې کړی امکان دی ولري تاسو دلته په اروپا بل ملک کې کړی هر ملک کې هم کړی هر ځای کې هغه تاسو ولیکئ. صحیح دی. صحیح دی. بیا دې نه بعد ما لیکلی دی چې پرنسپال متیغ یعنې هغه یا موږ به انګلیسي کې اکثرا د پوهنتون ته چې کوم هلکان تللي موږ وایي میجرز دا هغه مهم کوم متیغ ایتودیې کړي ویلي دي. صحیح دی. په دغه فارماسیون کې تا هغه کوم پرنسپال متیغ ایتودیې تا ویلي دي. مثال ما لیکلی دی مثال مې لیکلی فرانسوي ژبه مې لیکلی ماتماتیک مې لیکلی انفارماتیک بیوریتیک انګلی تاسو چې هر څه ویلي یعنې په دغه فارماسیون کې تاسو کوم هغه پرنسپال یعنې مهم او غټ کوم مضمونونه تاسو ویلي ساده لفظونه کې کوم مضمونونه تاسو ویلي هغه تاسو لیکلی شي چې کوم مهم او غټ هغه تاسو لیکلی شي. صحیح ده. بیا که یو کس پوهنتون چېرې تللی نو هغه تاسو هغه دلته ولیکئ کوم کال کې تاسو تللي. صحیح دی. کوم کال کې تاسو تللي او کوم پوهنتون ته تللی. صحیح دی. پلانکې یونیورسټي. صحیح دی. تاسو هغه باندې لیکلی شئ یونیورسټي مثال دو سرژي یا مثال ددغو یا هر څه چیز مثال هغه خدای که هر کابل پوهنتون. صحیح د هر ځای چی نو هغه کوم وطن کې تاسو ویل هغه نوم به دلته ولیکئ. صحیح دی. بیا بیک پلس 4 کلن دی 3 کلن دی بیک پلس 2 دی 1 دی 3 دی 4 دی 5 دی هر څه چې دي هغه تاسو به دلته ولیکئ او
بل بیا تاسو مثال سپیشلیته څه کوم کړی دی، څه مثال ما منیجمنت دی یا مثال لکه بزنس ایڈمنسټریشن دی، انفارماتیک دی، کمپیوټر ساينس دی، هر څه هغه تاسو لیکلی. دلته هم تاسو چې کوم هغه پرنسپال ماتیر اتودي هغه تاسو لیکلی شي، یعنې کوم مضمون نه تاسو هغې کې ویلی دي، صحیح ده، هغه به تاسو لیکم پوهنتون ته تللي، صحیح ده. نو دومره په دې بخش کې صحیح دی. نو فارماسین بخش کې تاسو که مکتب ته تللی، که تاسو پوهنتون ته تللی، ضروري نه چې تاسو خامخا مکتب یا پوهنتون ته تللی، که څوک هر څه کې تاسو فارماسین کړی، صحیح دی، هر څه کې هغه کېدلی شي. خدای که تاسو د پیزا جوړولو کې کړی، خدای که تاسو باتیما کم کار تاسو زده کړی، تاسو بجلی کې کړی، تاسو په مثال هر څه د پیپونو کم کار کې کړی، هر څه تاسو کړی، فارماسین ډیلیوري کې تاسو کړی، هغه تاسو ته لیکلی شي، صحیح ده. ښه، دا خو د فارماسیون بخش شو، صحیح ده. بیا لاندې دریم بخش دلته راځو، صحیح ده. دریم چې کوم د موږ سره اکسپیرینس یا پروفیشنل، صحیح ده. اکسپیرینس پروفیشنل یعنی تاسو هغه تجربه چې کوم عملی تاسو تجربه کړی ده، صحیح ده. څه اوس دلته به تاسو هغه مهم شی چې کوم دی هغه به تاسو دلته لیکئ، صحیح ده. دې لاندې به تاسو لیکئ، صحیح ده، دلته، صحیح ده. چې تاسو مثال اوس دې کې ټول هغه ځایونه ولیکئ چې کوم ځای کې تاسو کار کړی دی، صحیح ده. هر څومره یې هغه تاسو ټول دلته ولیکئ، صحیح ده. دلته به اول ولیکئ مثال دلته میاشت، کومې میاشتې نه کومې میاشتې پورې او کوم کال، صحیح ده. کال، میاشتې، هر څه به دلته ولیکئ. بیا به تاسو راځئ کوم ځای ته راځئ، فونکسیون مطلب چې تاسو کوم، صحیح ده، کوم مثال کوم انترپریز سره تاسو کار کړی، یعنی کوم کمپنۍ سره تاسو کار کړی. فونکسیون کې به تاسو لیکئ کوم پوسټ باندې کار کړی دی. انترپریز کې به تاسو لیکئ کوم کمپنۍ سره کار کړی دی، انده دلته، صحیح ده. او ویل کوم ښار کې کړی دی، او پی ای کوم ملک کې کړی دی، صحیح ده. فونکسیون کې به تاسو ولیکئ فونکسیون کې تاسو په کوم پوسټ باندې کار کړی. مثال یو ځکه تاسو منیجر کړی دی، د یو شي مسؤل تاسو کار کړی دی، تاسو سپروایزر کار کړی، هر څه کړی، به تاسو ته ولیکئ. او انترپریز کې به تاسو لیکم کمپنۍ سره کړی، ویل کې به ښار ولیکئ او کوم ملک کې کار کړی، صحیح ده. صحیح ده. بیا موږ سره میسیون مطلب میسیون تاسو هغه ریسپانسیبিলিټي ورته موږ انګلیش کې وایي، تاسو کوم کارونه کړی، تاسو تشریح کولای چې مثال تاسو مثال یو هوټل کې کار کړی دی، صحیح ده. نو تاسو لیکلی شئ چې هغه هوټل کې ما مثال ډیلیوري کوله، ما به کسټمر به مې ډیل کاوه، ما به روپۍ اخیستلې، ما به دا هغه تاسو خپل کارونه ولیکئ، ټول دقیق ولیکئ، ځکه دا ډېر ضروري ده چې تاسو دغه یو کمپنۍ ته تاسو خپله سی وي لیکئ چې هغه پوه شي چې تا کوم کارونه کړي، ته دومره ستا هر څه زده دی، ته دومره په دې کارونه پوهیږې، دا تا کړي دي، عملاً کړي، 1 کال 2 کاله 3 کاله، څومره چې تاسو زیات کار کړي، څومره چې تاسو تجربه یې، هغومره تاسو له دغه نوی ځای چې کوم دی دا لګي، هغه شرکت یا هغه کمپنۍ تاسو له کار درکوي، صحیح ده. او تاسو دقیق لیکلی چې څه تاسو پوهیږئ، نو هغه کوم کارونه هلته کړي هغه تاسو ولیکئ، صحیح ده. نو ما دویم یو مثال ورکړی دلته، مثال تاسو دلته بل هم لیکلی شي، 2 3 4 شرکتونو کې تاسو کمپنیانو کې کار کړی، څومره کې تاسو کړی ټول ولیکئ، یو ځای هم مس نه کړئ، ټول ولیکئ، او چې څوم کارونه کړي یا دقیق ما کارونه ولیکئ، صحیح دي. او خاص کر دلته تاسو ته وظیفه کوئ، نو تاسو هر کار مسؤل هغه د خپل خاص کار خپل کار دپاره یو خپل کس وي، نو ستاسو هغه یو کار وي، بیا هغې کې تاسو ته ریسپانسیبلیټیز درکړي، تقسیم کړي چې دغه 4 5 کاره به ته کې په دغه پوسټ باندې، نو ما هغه ټول ولیکئ، صحیح ده. داسې دویم مثال هم دی. نو دا اوس تاسو هغه عملي تجربې ځای و چې کوم ځای کې تاسو کار کړی به دې خانه کې ولیکئ. اوس راشئ دې خانې ته راشئ، دلته بل چې دلته ستاسو ژبې باره کې او ستاسو نور سکل په باره کې خبرې کېږي، صحیح دی. مثال کمپیتانس انفارماتیک ای لنګویستیک، صحیح دی. کمپیتانس وایي یعنی ستاسو سکل، ستاسو څه هغه قابلیت تاسو کې دی نه علاوه شته. انفارماتیک یعنی په کمپیوټر کې تاسو څه معلومات دي، کمپیوټري معلومات، تاسو له کمپیوټر کې کوم پروګرامونه درځي، او لنګویستیک تاسو ته کمې ژبې درځي، صحیح. دا به تاسو دې بخش کې لیکئ، صحیح دی. مثال اول انفارماتیک دی. انفارماتیک مطلب تاسو کمپیوټر کې کوم پروګرامونه درځي، صحیح دی. کمپیوټر سره کوم سکلز دي. مثال ما لیکلی بیوغیتیک مثال ایم ایس افیس کوم پروګرام، دفتري چې کوم پروګرامونه یې لوجیسیل مې لیکلی، سپیسیلیزه مې لیکلی، سپیسیلیزه یعنی تاسو د هغه سافټویر چې کوم سافټویر کې په کمپیوټر کې کوم پروګرامونه کې تاسو سپیشلیټي لرئ، تاسو پوهیږئ، تاسو ته زده دي. مثال زه انټرنیټ استعمالولی شم، مثال زه ایمیل کولی شم،
مثال زه ورډ کې یا مس افس پروګرام کې کار کولای شم دا تاسو ټول لیکلی شي. زه په نیټورکینګ پوهیږم نو دا ټول دلته ولیکئ. صحیح دا په دې بخش کې دلته ورسره ولیکئ انفارماتیک ته. صحیح نو دا تاسو ولیکئ. نو دا تاسو د کمپیوټر سکل شو. دا تاسو سره اضافي سکلز دي چې دین علاوه زه په دې پوهیږم. صحیح ده ما دومره مې درس ویلی دی یا مې درس نه دی ویلی انفارماسیون وبخئ فارماسیون مې کړی دی. فارماسیون هغې نه علاوه په کمپیوټر کې زما دغه کمپیتانس دي یعنی زما دغه سکل دي په لینګویستیک یا په ژبو کې یعنی دومره ژبې زه پوهیږم. صحیح نو دا دلته تاسو لیکئ. که لانګ راځي لانګ کې مثال ژبې ته وایي لانګ ماترنیل تاسو اول دغه ایکس مې لیکلی چې په دې مثال تاسو پښتو ده یا دری ده یا انګلیش دی هر څه چې دی لانګ ماترنیل تاسو هغه لیکلی شي چې کوم تاسو مورنۍ ژبه یې هغلته لیکلی شي. هغې نه علاوه تاسو له مثال انګلیسي درځي هغه تاسو لاندې فرانسوي درځي فرانسې تاسو مثال ټیسټ ورکړی A1 لرئ A2 لرئ BA لرئ B2 لرئ CA لرئ. صحیح دی نو هغه چې هر لیول تاسو لرئ. صحیح دی مثال یو لږ ټیسټ ورکړی دی TCF یا هر کوم ټیسټ چې ورکړی هغه سره یو رسمي ټیسټ هغه B2 لري B2 دی ولیکي. صحیح ده نو دا ډیر ضروري هغه لپاره زما دومره فرانسوي زده ده نو هغه هم دوی ته معلومیږي. صحیح ده هغه تاسو دلته لیکلی شئ تاسو فرانسوي خاص کر. صحیح ده نو دا ډیره مهمه ده تاسو خپل هغه لیول ولیکئ چې کوم رسمي ټیسټ تاسو ورکړی یا تاسو پوهیږئ چې ما دغومره ژبه زده ده. صحیح ده نو تاسو هلته لیکلی شئ. او تاسو له څومره ډیرې ژبې درځي هغومره ستاسو لپاره ښه ده. مثال انګلیش درځي پښتو درځي دری ولیکئ. صحیح ده نور چې کومې ژبې درځي صحیح تاسو ټولې لیکلی شئ. نو په دې بخش کې چې کوم دی تاسو انفارماتیک او لینګویستیک یعنی تاسو د کمپیوټر او د ژبو معلومات تاسو څو ژبې درځي په کم لیول درځي کم دی ماترنیل ده او کم دی بغیر لکه نورې اضافي ژبې تعالی درځي بلته لیکئ. صحیح بیا دې نه بعد اخرنی چې کوم سیکشن دی اخرنی چې کومه حصه ده دې کې به تاسو لیکئ سپورت و او لوازیغ دغه ته وایي دا هابیز چې کوم انګلیش کې ورته وایي تاسو کوم مشاغل مصروفیات دي دې نه علاوه ته ژوند کې مثال که ته داسې څه کې. صحیح ده نو هغه تاسو دلته لیکلی شئ. صحیح ده سپورت او لوازیغ. صحیح ده نو لوازیغ مثال ته لیکلی شئ چې زه کتابونه وایم هر څه چې وایم. صحیح ده پریزیسیون مطلب دغه ته وایي پریزیسیون معنی ده کلیریفیکیشن یعنی تاسو هغه هلته ولیکئ تفصیلی ورکړئ مثال تاسو هر څه کوئ. صحیح دی سپورت څه کوم مثال کرکټ کې فوټبال کې هر څه چې کې هغه به دلته ولیکئ. یو کې دوه کې مثال زه فارغ وخت چې ما سره زه کتاب ډېر زیات ولم زه فلمونه ګورم زه ډاکومنټریانې ګورم زه ملګرو سره چکر وایم پارک ته ځم هر څه چې ستاسو خپل هغه وخت تېرېدو دپاره کوم وخت تاسو هغې کې څه کوئ هغه دې کې ولیکئ. صحیح ده نو ستاسو دغه 1 2 3 4 او 15 بخشه ټوله CV ده یو صفحه ده. دې له چې پرنټ ورکړم دا یو صفحه ده. صحیح ده یو صفحه ښه ده. وطن کې به خلکو 3 او 4 او 15 صفحې جوړولې نه هغومره وخت خلکو سره نشته. ته باید دغه ځای کې دقیق رښتینی معلومات او مختصر په الفاظو کې مختصر بیان کې او دا ورکړې ځکه دغه ستا CV چې هر چا مخې ته ځي هغه سره به دومره وخت نه وي هغه سره به ډېرې CV یو پوسټ چې هغوی کله اعلان وکړي چې ماته یو کس دپاره ضروري دی کیدای شي هغه پوسټ یو کس پکاري لسو کسانو ورته اپلای کړي مراجعه کړي شلو ورته دومان کړي هغه شلو کې بیا هغه ګوري هغه د سیویانې ټول راوالي هغه بیا فیصله کوي چې کم کس ته زنګ وم انټرویو دپاره کم راوغواړم کم راونه غواړم کم زما د دغه کار وړتیا لري دغه مسؤلیت چې زه ورکوم دا مخکې وړلی شي کم زما چې کوم د دغه ارګنایزیشن هدف دی هغه پوره کولی شي یا نشي پوره کولی. صحیح ده نو دغه کې به تاسو په دغه مختصر الفاظو کې او بل ډېر دقیق او رښتیني معلومات تاسو خپل ته تشریح کړي. دا ټولې 15 دغه دي حصې لري. صحیح ده بل دا دی چې بله خبره مهمه دا ده چې ډېر مختلف فارمیټونه شته دی یعنی تاسو په هر فارمیټ کې CV جوړولی شي خو دا ډېر یو هغه زیات استعمال او ډېر عادي او ډېر یو ساده او ډېر ښه فارمیټ نو ځکه ما دا انتخاب کو دی کې مې درته راوړو. صحیح اکثر په پانتون لیول باندې دغسې CV ګانې جوړوي. صحیح دی تاسو کار دپاره هم دغسې جوړولی شي همداسې ترتیب ورکولی شي نو بیا تاسو کولی شي. بل مهمه خبره دا ده که هر چا ته دغه فارمیټ ضرورت وي نو تاسو مالا په خپل زما په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې خپل ایمیل پرېږدئ مالا خپل ایمیل آی ډي پرېږدئ زه به تاسو له دا فارمیټ ولیږم نو دې فارمیټ کې بیا تاسو صرف دغلته خپل نوم بدل کوئ. صحیح دی نوم ښې نوم به ولیکئ. صحیح دی مثال زما نوم دی احمد افغان دغلته به احمد ولیکي او افغان به ولیکي. صحیح دی نو دغسې به راشي زما احمد ښې نوم دی اول نوم دی افغان مې نوم دی یا تخلص دی نو بلته ولیکئ. نو که هر چا پکاري نو ماته تاسو په یوټیوب په کمنټ سیکشن کې کوم دی په فیسبوک نه په یوټیوب کمنټ سیکشن کې ماته خپل ایمیل پرېږدئ زه بیا تاسو ته ولیږم. صحیح دی مننه ملګرو نو دا وه CV جوړولو طریقه
امید ده چې تاسو زده کړي او تاسو پې پوه شوي یئ او تاسو یې مخکې ټول خپلو ملګرو سره شریک کړئ او ټول سیویګان جوړ کړئ. زما د دغه بیا درته کار خبره کوم ویډیو هدف دا دی چې یو خو دغه وطنوال په دې دغه مشکلات ډېر دي وطن په دې پوه شي، بل په اهمیت پوه شي او بل دوی ته اسانتیا راشي. صحیح دی؟ نو ښه خبر دا ده په یو ښه دلته د وظیفې شته، کارونه شته، سیستم شته، هر څه شته، ولې موږ او تاسو نه یو خبر، موږ او تاسو نه پوهېږو. بل دلته موږ اکثرا خلک چې کوم دي هغه خلکو ډېر غلط معلومات ورکړي، په غلطې پوه کړي دي. نو دلته هر څه شته، کارونه هم شته، سیستم هم شته، ولې تاسو په یو پراپر چینل باندې په یو پراپر طریقه باندې تاسو هغو ته ورتګ پکار دی. مثال تاسو وظیفه غواړئ یو ځای ته ورځئ، نه په وینا کېږي نه په موبایل نمبر پرېښودو کېږي، باید تاسو سی وي جوړه کړئ، سی وي ورته هلته پرېږدئ، خپل سکل ورته منشن کړئ. زه مطمئن یم دلته هر افغان چې کوم دی 3 4 5 ژبې ورځي، هر افغان ته موږ ټول افغانان ماشاءالله با استعداده دي، سکل لري، تکړه دي، کار کولی شي، د ټولو نه ښه دي ما چې څومره دلته ولیکل. نو ولې نه موږ او تاسو باید ښه ځایونو ته لاړ شو، ښه اداراتو کې کار وکړو، وظیفې واخلو، خپل آینده ته فکر وکړو، خپل چې کوم هدف دی هغې باندې کار وکړو. صحیح دی؟ او په صحیح طریقه لاړ شو. نو مننه ملګرو، نور هم وخت نه علم، امید ده چې څه ناڅه مو زده کړي. تر بل ویډیو پورې ښه وخت.